درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. ایکسپریس ټربیون په نامه یوې پاکستاني ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې دوامداره تاوتریخوالي به د امریکا طالبانو هوکړه بې اغېزه کړي او په پایله کې به یې ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو موضوع لا پیچلې شي. په غور ولایت کې د شوي چاودنې له امله 106 کسانو ته ژوبله اوښتې ده. د غور ولایت روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه ولایت امنیه قمندانۍ ته څیرمه شوې نننۍ موټر بم چاودنې 14 کسان وژلي او نیمې نور یې ټپیان کړي دي. په افغاني ولسمشر حامد کرزي په غور کې وروستی موټر بم برید چې له امله یې یو شمېر هېوادوالو ته ژوبله واوښته په کلکو ټکو غندلې. د کرزي مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې کرزي دا ظالمانه عمل له افغانانو سره ښکاره دښمني بللې او زیاته کړې ده چې دا ډول کړنې د سولې پروسه زیانمنوي. او د امریکایي ځواکونو یوې الوتکې نن د کندهار په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ویان سینې لګټ د دې خبرې د پخلي تر څنګ ویلي چې یا د پېښه هېڅ ډول ځاني او مالي زیان نه لري.